بالله تطمئن القلوب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت ملنگ سے مبارک दामत बरकातुहुम व फयूज़ातुहुम अलैना व अलैकुम द हुक्म व द इजाज़े न बाद इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ये विश्तम मकतूब के सलोर खबर ते इशारा करे। आगा सलोर खबरों के आखिरनई खबरा आगा इसम ज़ात मुतअल्लिक़ हो चाहे तक कलिमत जलाल वाई अल्लाह जल्ल जलालुहु ददे मुतअल्लिक़ में तेर शवे जुमेश पाके दरे खबरे कड़े। आखिरने खबर अदा वच अस्मा द बारी ताला अल्लाह ताला नमुना दादशमार न बाला तर दी दागी वजह दाद च अल्लाह ताला अज़मत देर दे और कसरत दा सामीउ दलालत कई बाइज़्ज़मत द मुसम्मा बल्कि पहाड़ जब के अल्लाह ताला मुश्ता अंग्रेज़ी के और गार्ड वाई पुख्तो के और टोल वाक वाई फारसी के और खुदा वाई उंगो तास पुख्तो के और खुदे वाई चासल के दे खुद आई माना मौजूदुन बिज़ाती ही खुद दे टोलो अस्माओ द बारी ताला उसूल अस्मा या कम से नहनवी अस्मा दी रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए द अल्लाह ताला द पार असल नमून दी यौना यानी नहनवी चाच दास दकड़ो वे अल्लाह ताला बे जन्नत त दाखिल दायो कम सल नमूना देता उसूल अस्मा वाला बिया दायो कम सल नमूना दा पातो सिफात के राजम दी अगेत सिफात समानिया है हयात दे इल्म दे कुदरत दे इरादा दा समआ बसर कलाम तकवीन दा सिफात समानिया दी दे तो उम्महातुल उसूल हुआ दाया कम सल नमूना बिया पदिया तो सिफात के राजा दा अत सिफात बिया प कलिमे द जलाल के अल्लाह जल्ल जलालुहु दे नून के राजा तो देते इसमें जामिअ हुआ ज़मन फ़ुक़हा हुई कचा कसम का चनन पद अल्लाह ताला टूल अस्मा पर दुआ की यादाओं और दया अल्लाह हुई दे प कसम के हानिस न दे ज़कद अल्लाह ताला टूल अस्मा इजमालन पदग इसम द अल्लाह ताला की ची अल्लाह दे के राजा
نقشبندی مبارک د فضیلت او د منقبت یو سبب دا دی چې مشایخ د نقشبندی مبارک ابتدائی سالک د کلمه د جلال خای ورتوای بچیا الله الله وای او زړه کې وای نو د کلمې د جلال متعلق چونکه دا زمونږ استادو د دې سلوک ابتدائی سبق ده او زمونږ استادو د رب نوم دی جل جلاله او د ټول اسماء متعلق ده نو دی باندې پویدل پکار نو د دې متعلق بدرتنن سلور خبر وکړه یو خبره هغه دا ده چې اسماء دو قسم دي د بعضو خبرو تعلق د طالبانو سره ده نو د دوی د پارم پکې خبره کوم اسماء دو قسم دي یو ته ذاتی وای دویم ته صفتی وای اسم ذاتی هغه ته وای چې هغه کې وضع داخل ہے اسم صفتی دی ته وای چې پاغه کې وضع نه داخل مور او پلار چې چا باندې کوم نوم کې دي دغه ته اسم ذاتی وای اگر که پاغی کے معنی وصفی چا بچے پیدا شي نو مرتا زاہد کی دی نو زاہد خو اسم وصفی دے کچھ وضع پکی راغلا و مور و پلار بچی تکی خو اس صفتی نہ دے دا اس اسم ذاتی شي اسم وصفی او صفتی اگی توئی چه پاغے کے وضع نہیں عام خلق دا یو سڑی یو صفت تا گوری داغا صفت پا وجبانی ورطنون کی مثلا یو سڑی دیر تقوادار دے او خلق کی گوری نو خلق کوئی دا بزرگ دے نو دا بزرگی اسم صفتی دے ذاتی نہ دے ذکا خلق دغی عمل تکتلی دی نو دانو میں ورطائی یا فلانے دکاندار دے فلانے موٹروان دے دا سمرا نمونه چی خلق ورتگ دی بے دا مور او دا پلارنا دیتا اسم صفتی وائی چی وضع پکی نہیں اس دغه کلمه د جلال چې الله دې دا اسم ذاتی د الله تعالی دې کنه دې کې د علماء دو قول دي یو قول د فلاسفه دی او بل قول د اهل سنت والجماعت دی زمونږ استاد مسلک فلاسفه وای الله اسم ذاتی دا اللہ تعالیٰ میں ولی اسم ذاتی دی تو ہوئی چپاغے کے وضع آئی اور دی کے وضع نہ جوڑے گی ولی کدی کے وضع را ولی متا دی واضح اللہ دے کا عباد دی اللہ وضع کرے دے کہ بندگان کوئے چھ اللہ جل جلالہ وضع کرے نو د ځان د پاره وزکړې کوم د پاره کزان د پاره وزکړې نو د معنا چې الله تعالی د خپل ځان امتیاز او جداواله د نور باطل او معبودانو نه چکای نو په واسطه د لفظ د الله سره علماء وی وضع کدا کاری چې کله انسان اسم د چا ووري
او پاغه کې وضع نو انتقال کې ذهن د اسم نه مسما کا د پار د امتیاز د مسما د عما عدا د نور مسمیات نه جدا کی نو د دې دا معنا ده چې الله تعالی د عام معبودانو نه چې ځان جدا کوي نو دا په واسطه د دغه لفظ د الله نو الله خو بیا محتاج شو او احتیاج علامه د امکان نو الله واجب ده او کوي چې نه واضح د دې الله دې خو من د پاره وذکرای چې ای زما بندگان تاسو چې ما د دې عام معبودانو نه جدا کوي نو په دغه نوم می جدا کوي د دې عام بوتانو نوم دی لات منا عزا یغوس یعوق نصر او زمانم دے اللہ نو ما دا دی عام بوتانو نا پا دی نم بانی جدا کئی نو بیدامانا دا نو فلاسفہ و ادام سیگنا دا ولی چه منگ دا پارا اللہ تعالیٰ دا نم کے خو چه ماترین ممتاز کئی نو امتیاز کو سبق علم پا مسمع وارا زمن په مسمع علم نو بیا به امتیاز راځي او دا څه کو نه ده الله تعالی چې ده الله تعالی په ذات زمون علم نشته ځکه علم به زمون کله راځي چې مونږه تعریف وکړو او تعریف راځي په ذاتیاتو کې جنس او فصل ده الله تعالی نه جنس لري او نه فصل لري نو څنګه به تعریف کو جنس د جامعیت د پاره فصل د مانعیت د پاره نو الله تعالی د څه تعریف نه لري چې جامع او مانع نو الله زمون د پوی د پاره دانو نه دی چې ما د دې عام بوتانو نه جدا کای زکه زمون علم د الله تعالی په ذات نشته نو الله تعالی واضح نه دی او کوي چې بندگان واضحین دي نو دام صحیح نه ده ځکه وضع علم غواړي نو زموږ علم کم دی په مسمى الله تعالی د ذات علم پر سره نشته دا موږ چې غیر مقلدین سره لګیا یو ورته وایو د الله تعالی لپاره جسم مثابت وای ځکه چې دا خدا ذات سره تعلق لري د الله تعالی د ذات علم موږ سره نشته زمون استاد اهل سنت والجماعت وینا دا کلمه د جلال چې الله دا نو دا اسم ذاتی د الله تعالی دی او د دې واضح الله دی او دا وضع زمون د پاره کړی دا من با خپل رب او خپل خالق او مالک د باطلو بوتانو نه خدایانو نه پس جدا کو په دې نوم به جدا کو اوس کسوه کې سړی وای چې د الله تعالی په ذات خو زموږ علم نشته نه موږ وایو معرفت دو قسمه ده یو معرفت بالکنه ده یو معرفت بالوجه ده یقینا د الله تعالی په ذات خو زموږ علم نشته خدا الله تعالی په صفات خو علم شته کنه نو د وضع د پاره دو دا معرفت بالوجه هم کفایت کوي نو دا اول خبر چې الله اسم ذاتی د الله تعالی